دا کنډوالۍ نړۍ پرېږدم درڅخه مورې رخصت راکوه ځم درڅخه شپه مې تر هوره رسوم درڅخه مورې رخصت راکوه ځم درڅخه ځان تر قیامته بېلوم درڅخه مورې رخصت راکوه ځم درڅخه مورې رخصت راکوه ځم درڅخه یاره راځئ چې هلته کښېنو. ای لالي راوایه. خبره مې واوره یاره موږ خو ډېر وږي شوي یو لاړ شه چې راوړم مړه چې ویې خورو دلته یې پاره کې یاره په غم ورسره راوړم دوکاندار سره اوس ځم او بېرته یې راوړم د اړیکې پسې ځم سپوږمۍ ته هم خېږم د انډیوال خرچه کې راځي چېرته کښېنو یاره په غم ورسره راوړېږم او ځم دې ملګرو باندې مې دا شیان وخورم چې خوند ورکړي سپوږمۍ ته خېږم او دا شیان پرې خورم نه یې پرېږدم او ورځم بسې ګوره زه ورغلم علي به څه وخت راوړي مړه په غم ورسره راوړو دا دی په غم در سره راوړېږم راغلم که نه بسې داسې ملګرو داسې خبره ده چې زه خو ستاسو وروره هغه کچی ورور یم چې څه راته ووایم منم ده ده که نه یا خود دی که نه داسې مې درله وړی اورې که نه چې سپوږمۍ ته مې جګ کړی یاره بس راځئ چې ځو هلکه راځه راځئ شابه نولیا راځه شابه نولیا هله نولي لکه میلو څه شو مینې سره خو زه په غم راوړم دا و څه شو یاره دا څه مردار دی مردار خور دی څه کې اوس ځان خورې دا نه خورم سمه ده نه هلته موړ نه شوې خدای دې غر دا و څه شي دا څه شي راغلی ځان ته باقي خوله مې نه وړم کې صابدانۍ کې ما یار څه مې وایې قدر نشته په مینټل سره هم سر دا و څه شي مخکې کړلې ما یار دا ګنځونه یاره خو نو داسې ظالمان دي مال دا به زمانه خیران دي نو خو زه خیر یم که دا هر یو په دې پارک کې دا ګندګي پرېږدي نو دا پارک نه خو به ډېران جوړ شي استغفر الله په هر افغان دا فرض دی چې خپل چاپېریال ساتنه وکړي اوس که چېرې دا مال ته خطا کړی نو کېدای شي دا ډېران سبب ګرځېدلی دا پارک نه ډېران جوړ شوی هر یو افغان باید خپل چاپېریال ساتنه وکړي او د هغه ته د کثافتدانۍ ته راوړي ګندګي چې دې پارک ته زرګونه خلک راځي چې دا زر کسان یو خلطه مو وګرځي نو د دې پارک نه درته د همپوخان ډېران جوړوي نو داسې کار دی ورونو چې دغه د دې پارک خیال وساتئ او دې کې زموږ خیري هوا به مو صفایي او نور به تاسو زموږ دا بس یې ګپ یاره ما دا ساجد په غم ورسره واوښتل اوس په کچرو یې راټولوې لکه په کچرو څه کې پرېږدئ د پارک کې پراته که نه پارک کې یو کچره ټولې به څټي ما پرېږده پراته که نه پارک کې څه دي څه شي دي پراته دي په پارک کې د کچرې پرتې نو ساجد دی سم مردار دی سره ته پکې څه ویو په غم ورسره واوښته څه پکې ویو که نه خوله تاسو ته دواړو ته صحیح خبره وکړم کله چېرې موږ او تاسو فکر وکړو چې پارک نه داسې دغه لرې نه کې چټل دي دا پارک به ډېر زر خراب شي ډېر زر به دا پارک دغه شي نو ساجد چې کوم کار کړی دی دا د چاپېریال د ساتنې لپاره کړی تاسو دواړو کې د ساجد په شانتې نه پرې که چېرته داسې نفران پیدا شي دلته او د چاپېریال د چټلۍ مخنیوی وکړو نو زموږ هر ځای به صفا شي کلی به هم صفا وي او پارکونه به هم صفا وي نو تاسو په دې دواړو کې ساجد لیونی نه بلکې زه تاسو دواړو لیوني بولم سره ځم چې ته ولې چې ساجد دونه